په موټروي باندې د لوټ کولو یوه نوې طریقه راغلې ده. ځان پې پوهه کړئ پښتنو، که تاسو هم په موټروي باندې سفر کوئ، ټریول کوئ، نو بیا دا ویډیو ضرور وګورئ او هغه کسانو ته ضرور ورسوئ چې کومه ډریوران حضرات دي. ملګرو دې سټه چې تاسو ته د تصویر ښکاري دا یو کس دی که نه چې هغه ویل چې زه په موټروي باندې را روان وم. چې کله زه په موټروي باندې را روان وم نو ماته لیټونه چې دی نو هغه ښکاره شولو. هغه لیټونه چې کوم لیټونه چې دي د پولیسانو په ګاډو باندې وي، که تاسو ته به ښکاري ملګرو داسې لیټونه چې دي نو هغه ته ښکاره شول چې هغه ورغی که نه ویل چې دا پولیس دي او ما به ودرئ. او چې کله هغه لاړ که نه هغوی ته ودرېدم. چې کله هغه ته ودرېد که نه نو هلته یو 3 کسان ناللو او د دوی سره چې څومره سامان او 3 لک روپۍ دې هم واخیستلې. د دې هلک سره زنانه هم ورسره وه او د زنانه نه هم موبایل واخیستلو او د دې هلک نه پخپله هم موبایل واخیستلو. دې هلک چې دی نو بیا ټریول کولو او د هغه نه پس چې دی نو یوه بله چې ده نو رڼا یې ولیدله چې کله هلته ورغی که نه نو هلته پولیس و. نو پولیسو ته خپله ټوله واقعه چې ده نو بیان کړله چې زما سره داسې کار شوی و. ملګرو ټولو پښتنو ته بلکې ټولو خلکو ته مې دا خواست دی چې په دې ویډیو کې زموږ دپاره دا عبرت دی که چېرته هم تاسو په موټروي باندې سفر کوئ، چېرته راباندې څوک انډې در وولي یا چېرته نور داسې لیټونه بلېږي نو تاسو چېرته هم داسې مه ودرېږئ. که نه ستاسو سره بیا هم داسې کېدلی شي که نه دغه لا پرېږده یو سایکل چېرته ماشوم وي یا په سایکل باندې ماشوم وي او داسې قسمه واقعې تاسو سره راځي که نه نو چېرته هم دې ته نه ودرېږئ. که چېرته تاسو ورته ودرېدئ نو ستاسو نه به سامان هم واخلي، پیسې به درنه هم واخلي، لوټ به هم کړي او داسې کار به درسره وکړي. ملګرو نو په دې ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ ځکه چې زموږ هم حق جوړېږي چې موږ تاسو ته هغه خبرې وکړو چې کوم د وجې نه تاسو ته بله ورځ د نقصان در رسي. نو چې تاسو په ذهن کې دا خبره وي که چېرته تاسو په موټروي سفر کوئ او ستاسو سره واقعه راځي نو تاسو ته به پته وي چې دا مخکې داسې شوي ده. ملګرو نو ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر